السلام علیکم ګرانو هیوادوالو، خدای دې وکړي چې ټول روغ او جوړ اوسئ. امید لرم چې ژوند به مو ښه روان وي. یو نوی درس ته ښه راغلاست. نن یو ځل بیا د لونګاش فامیلي په باره کې خبرې کوو. یعنی لونګاش فامیلي کې کوم فعلونه دي. لس داسې فعلونه تاسو لپاره په دې ویډیو کې تشریح کوم چې په لونګاش فامیلي کې استعمالیږي. یعنی د لونګاش فامیلي فعلونه دي. ویډیو تر اخره را سره وګورئ. په دې ویډیو کې تاسو لپاره لس فعلونه سره د مثالونو تشریح کوم. امید لرم چې انشاءالله ډېر ښه به ورباندې پوه شئ. مخکې له دې چې درس شروع کړو، که چېرې چینل مو سبسکرایب کړی نو چینل سبسکرایب کړئ، زنګ په لامو باندې کلیک کړئ چې هر کله یو نوی درس شیر کړو نو تاسو لپاره ورسیږي. راځئ چې اوس درس شروع کړو. لومړی فعل کیفې. کیفې معنا ایمې، یعنی کیفي وای خوښولو ته. Oh, je kiffe trop cette chanson. Oh, je kiffe trop cette chanson. Oh, je kiffe trop cette chanson. زه دې سندرې سره ډېره مینه لرم، یا دا سندره ډېر خوښوم. کیفي خوښول. On peut dire également je te kiffe au lieu de je t'aime. On peut dire également je te kiffe au lieu de je t'aime. On peut dire également کیفي فعل موږ داسې هم استعمالولی شو. je te kiffe au lieu de je t'aime، یعنی je t'aime وای تا سره مینه لرم. د je t'aime په ځای موږ je te kiffe هم استعمالولی شو. je te kiffe معنا زه تا سره مینه لرم. کیفي معنا خوښول او یو چا سره مینه لرل دواړو لپاره استعمالیږي. کیفي په لونګاش فامیلي کې راځي. دویم فعل دی بوفې معنا مانژې. بوفې مانژې ته وایي خوړل، یعنی یو شی خوړل. Il s'agit d'un mot qu'on utilise énormément. Il s'agit d'un mot qu'on utilise énormément. Il s'agit d'un mot qu'on utilise énormément. یعنی دا یو داسې لغت دی چې یعنی ډېر زیات استعمالیږي. بوفي دا یو فعل دی چې ډېر زیات استعمالیږي، یعنی په لونګاش فامیلي کې ډېر زیات استعمالیږي. T'as déjà bouffé ton sandwich. T'as déjà bouffé ton sandwich. T'as déjà bouffé ton sandwich. تا مخکې نو خپل سانډویچ خوړلی دی. تا مخکې نو خپل سانډویچ خوړلی دی. بوفي یعنی خوړلی دی. Mais tu vas trop vite. Mais tu vas trop vite. Mais tu vas trop vite. مگر تو ډیر تیز ځې، یعنی ډیر تیز ځې. دریم فعل دی پلانکې معنا کشي، یعنی پټول. پلانکې معنا کشي. J'ai retrouvé mes clés. Tu les avais planquées dans le tiroir. C'est toi. J'ai retrouvé mes clés. Tu les avais planquées dans le tiroir. C'est toi. J'ai retrouvé mes clés. Tu les avais planquées dans le tiroir. C'est toi. ما خپلې کلیګانې بیرته پیدا کړې. J'ai retrouvé mes clés. ما خپلې کلیګانې پیدا کړې. Tu les avais planquées dans le tiroir. تا زما کلیګانې په تیغوار کې پټ کړي وو. پلانکې یعنی پټ کړي وو. C'est toi یعنی تا، یعنی دا ته وی چې زما کلیګانې دې پټ کړي وو. Non moi pas du tout. Non moi pas du tout. Non moi pas du tout. نه زه نه وم. pas du tout بالکل نه. څلورم فعل بوسې
t'as fait, bosser, t'as fait, bosser, t'as fait, وای travailler یعنی کار کولو ته travailler دا درې واړه یو قسم معنا لري bosser t'as fait په لونګاژ فامیلیي کې استعمالیږي چې معنا یې کار کول دی le verbe bosser qui vient du terme anglais boss le chef est très commun et employé régulièrement. Le verbe bosser qui vient du terme anglais boss, le chef, est très commun et employé régulièrement. Le verbe bosser یعنی bosser فعل چې دی دا د انګلیش د boss له کلمې څخه اخیستل شوی دی چې انګلیش کې boss چې دی شف ته وایي یعنی په فرانسوي کې شف وایي په انګلیش کې boss وایي دا چې یو ډیر عام فعل دی په لونګاژ فامیلیي کې او ډیر په منظم ډول په روزمره ژوند کې استعمالیږي Tu bosses jusqu'à quelle heure ce soir? Tu bosses jusqu'à quelle heure ce soir? Tu bosses jusqu'à quelle heure ce soir? Tu نن ماښام څو بجو پورې کار کوي Je dois taffer jusqu'à 9 heures minimum. Je dois taffer jusqu'à 9 heures minimum. Je dois taffer jusqu'à 9 heures minimum. زه باید 9 بجو پورې کار وکړم یعنی کم از کم 9 بجو پورې کار وکړم پنځم فعل bouquiner 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 وای lire ته lire bouquiner په لونګاژ فامیلیي کې استعمالیږي چې معنا یې لوستل دی J'adore bouquiner le soir avant de dormir. J'adore bouquiner le soir avant de dormir. J'adore bouquiner le soir avant de dormir. یعنی زه لوستلو سره مینه لرم شپې ویده کېدو نه مخکې یعنی شپې ویده کېدو نه مخکې لوستل خوښوم یعنی زه مینه لرم چې شپې ویده کېدو نه مخکې لږ مطالعه وکړم لږ یو څه ولولم un bouquin un bouquin un bouquin معنا un livre un bouquin وای یو کتاب ته un livre یعنی یو کتاب bouquiner لوستل bouquin معنا کتاب شپږم فعل râler 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 se plaindre se plaindre یعنی شکایت کول râler لونګاژ فامیلیي کې استعمالیږي چې معنا یې se plaindre یعنی شکایت کول دی le verbe râler fait davantage partie du langage courant. Le verbe râler fait davantage partie du langage courant. Râler فعل چې دی دا د langage courant یوه برخه یا ډیره برخه جوړوي یعنی دا ذات په langage courant کې استعمالیږي Oh là là, j'y crois pas, il fait encore mauvais. C'est pas possible. Oh là là, j'y crois pas. Il fait encore mauvais. C'est pas possible. Oh là là, j'y crois pas. Il fait encore mauvais. C'est pas possible. J'y crois pas. یقین نکوم il fait encore mauvais. معنا دا بیا بد دی. C'est pas possible. دا امکان نلري. T'arrêtes un peu de râler. T'arrêtes un peu de râler. T'arrêtes un peu de râler یعنی شکایت مکوه یعنی شکایت کول لږ ودروه تو همیشه شکایت یې یو شی نه صحیح شو T'arrêtes un peu de râler یعنی شکایت مکوه شکایت کول ودروه اووم فعل paumer 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 معنا perdre perdre معنا د لاسه ورکول paumer هم په لونګاژ فامیلیي کې استعمالیږي چې معنا یې د لاسه ورکول دی Paumer est un verbe typique du langage familier. Paumer est un verbe
typique de langage familier. پومې یو فعل دی چې په لانګاژ فامیلی کې عام دی، یعنی په لانګاژ فامیلی کې ډېر استعمالیږي. J'ai encore paumé mes clés. J'ai encore paumé mes clés. J'ai encore paumé mes clés. یعنی ما خپل کلیګان بیا ورک کړل یا ما خپل کلیګان بیا ورک کړل. پومې او پومې ورک کړل یعنی دویم حالت دی. اتم فعل پیتی. پیتی پیتی معنا کسی. کسی یعنی ماتول. پیتی معنا ماتول. دا هم د لانګاژ فامیلی یو فعل دی. Mince, j'ai fait tomber mon téléphone. J'espère que je ne l'ai pas pété. Mince, j'ai fait tomber mon téléphone. J'espère que je ne l'ai pas pété. Mince, j'ai fait tomber mon téléphone. J'espère que je ne l'ai pas pété. یعنی ما خپل تلیفون وغورځاوه، امید لرم چې مات شوی به نه وي. J'ai fait tomber mon téléphone معنا ما خپل تلیفون وغورځاوه. J'espère que je ne l'ai pas pété. امید لرم چې مات کړی به مې نه وي. نهم فعل دی ماتې. ماتې ماتې معنا غوږاغدې. غوږاغدې یعنی کتل. ماتې معنا کتل. Il n'arrête pas de mater des films sur Internet. Vraiment, il n'a rien à faire de sa journée. Il n'arrête pas de mater des films sur Internet. Vraiment, il n'a rien à faire de sa journée. Il n'arrête pas de mater des films sur Internet. Vraiment, il n'a rien à faire de sa journée. Il n'arrête pas de mater des films sur Internet. یعنی هغه په انټرنیټ باندې فلمونه ګوري، یعنی هغه په انټرنیټ باندې فلم کتل نه بندوي، نه ودروي، یعنی همداسې په انټرنیټ باندې فلمونه ګوري. Vraiment په رښتیا il n'a rien à faire de sa journée. هغه په ټول ورځ کې کولو لپاره څه نه لري. لسم فعل se marrer, rigoler. Se marrer, rigoler. Se marrer, rigoler معنا rire. rire rire وای خندلو ته، یعنی se marrer, rigoler په لانګاژ فامیلی کې د خندا کولو یا خندلو معنا ورکوي. Hier à la soirée, qu'est-ce qu'on s'est marré. Hier à la soirée, qu'est-ce qu'on s'est marré. Hier à la soirée, qu'est-ce qu'on s'est marré. پرون شپه یا پرون ماښام یو څه مو وخندل، یعنی ډېر مو وخندل. دا زموږ درس و، امید لرم چې ورباندې پوه شوي یاستئ. که چیرې ویډیو مو خوښ شوی وي نو لایک او شیر کړئ. په کمنټ کې خپل نظر را سره شریک کړئ. که چیرې په نور درسونو کې مشکل لرئ نو تاسو کولی شئ چې په کمنټ کې راته ولیکئ. په راتلونکو ویډیوګانو کې د هماغې په باره کې خبرې وکړو. تر راتلونکي ویډیو پورې په خدای مو سپارم. ښه وخت او ښه ژوند ولرئ.